سلامونه او نیکی هیلې په دې هیله چې صحتمند وئ دوستانو هیله ده زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د زنګ آیکن کېکاږئ ترڅو له نوو او جالب ویډیوګانو څخه برخمن شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د جی توری ده چې د جی توری د څه شي اواز ورکوي اوس یې وایو. ورډز فور جی. موږ په مخکې درسو کې ویلي چې جی د جیم او ګاف اواز ورکوي. دا چې چیرته جیم اواز ورکوي چیرته ګاف اواز ورکوي په دغه قانون کې وایي هر کله چې له جی نه وروسته یا ای یا آ یا وای راشي په هغه صورت کې جی کله د جیم اواز ورکوي کله د ګاف. که آ ای وای رانغی نور هر توری راغله په هغه صورت کې همیشه د ګاف اواز ورکوي. بیا یې وایم هر کله چې له جی نه وروسته یا ای یا آ یا وای راشي په هغه صورت کې کله جیم کله ګاف. که آ ای وای رانغی همیشه ګاف تلفظ کیږي. خو د سی په قانون کې ویل هر کله چې له سی نه وروسته یا ای یا وای راشي په هغه صورت کې به یوازې د سی نه اواز ورکوم، مګر دا د هغې برعکس کله چې له جی نه وروسته یا ای یا آ یا وای راشي کله د جیم کله د ګاپ اواز ورکوي. او که آ ای وای رانغی بیا په هغه صورت کې همیشه د ګاپ اواز ورکوي. او بل قانون دا دی هر کله چې له جی نه وروسته ان راشي جی نه تلفظ کیږي خو ان تلفظ کیږي. راځو مثال ته ګیټ دلته له جی نه وروسته ای راغلی خو دلته د ګاپ اواز ورکړی، او جنرال دلته له جی نه وروسته ای راغلی ده خو دلته د جیم اواز ورکړی دی. بل ساين دلته له جی نه وروسته ان راغلی نو د دې په خاطر موږ جی نشو تلفظ کولی. جیم ګوډ ګلډ ګیټ جنرال ساين جیم ګوډ ګلډ. ګیټ اخیستل جنرال عمومي ساين لاسلیک جیم جیم ګوډ ښه ګلډ خوښ. جی ای ټی ګیټ جی ای ان ای آر ای ال جنرال اس آی جی ان ساين جی واي ام جیم جی ډبل او ډی ګوډ جی ال ای ډی ګلډ. اوس راځو د ګرامر برخې ته. موږ په تیر لیکچر کې ولوستل چې څنګه یو جمله په سوالیه تبدیل کو، او دا مو هم ویلې په هر جمله کې چې اس یا ام یا ار راغلی و از ام ار یا ټو بی ورب د جملې سر ته راولي جمله په سوالیه تبدیلیږي. نن وایي چې څنګه یو جمله په منفي تبدیله کو، یعنی یو چاته د نه جواب ورکوم په هغه صورت کې چې ټو بی ورب شتون ولري. Negative sentences with to be یعنی is am are plus not. هر کله چې ویل is am یا are نه وروسته not اضافه کو په هغه صورت کې زمونږ جمله په چی اوړي په منفي اوړي. د not معنا نه ده. مثلا he is Ali هغه علي ده. که وایي چې هغه علي نه ده بیا په هغه صورت کې وایي چې he is دنه وروسته بیا not اضافه کو not Ali هغه علي نه ده. مخکې معنا وه he is Ali هغه علي ده، اوس معنا ده he is not Ali ځکه چې موږ له is am are یا to be وروسته دلته یو دانه not اضافه کړو، نور به په جمله کې هیڅ تغیرات نه راولي. بل مثال کلیم and جواد are brothers. کلیم او جواد ورونه دي. که وایي چې کلیم او جواد ورونه نه دي په هغه صورت کې بیا داسې وایي چې کلیم and جواد are به لیکو خو له آر نه وروسته به not اضافه کو are not brothers. کلیم او جواد ورونه نه دي، یعنی دغه not یو جمله په منفي بدلوي. بل مثال I am an engineer. زه یم یو انجینر. که وایم چې زه یو انجینر نه یم په هغه صورت کې I am به لیکو له am یا is یا are نه وروسته not اضافه کو یا to be نه وروسته not. دلته اوس چی شو I am not زه نه یم an engineer یو انجینر. نور به په جملو کې هیڅ کار نه لري، یوازې که په سوالیه مړوله ټو بی ور به جملې سر ته راولي جمله په سوالیه تبدیلیږي، او که منفي مړوله په هماغه مثبت جمله کې له از ام آر یا ټو بی نه وروسته نوټ اضافه کې جمله په منفي تبدیلیږي. نو تاسو هم دغه تمرین کوئ، مثبت جملې را پیدا کړئ له ټو بی نه وروسته نوټ اضافه کې جمله په منفي تبدیلیږي، او یا هم که غواړئ چې جمله په سوالیه تبدیله کړئ از ام آر یا ټو بی ور پکې پیدا کړئ ټو بی ور د جملې سره راولئ جمله په سوالیه تبدیلیږي. دا اسانه ده. نو تاسو ډیر تمرین وکړئ تر څو مو ښه ذهن کې کینی. نو دا زموږ د نن ورځې د درس پای په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. بریالي واوسئ. دوستانو د ویډیو له لیدو مو مننه. که مو راتلونکي کومې ستونزې درلودې ما ته کمنټ پرېږدئ، چینل سبسکرایب کړئ، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا ښه وخت.